عمر رضی الله تعالی عنہ داغه دور خلافت ته 2000 صحابه د شام ته اولېګل چې د هغې امیر ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ دای مقرر کو چې ته به د دوی امیر وي او د فوج کمانډر چې دی نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دای مقرر کو چې تاسو لاړ شئ په شام باندې حمله وکړئ او شام فتح کړئ. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې په شام باندې حمله وکړه شام یې فتح کو. هرقل بادشاہ دا سره ډیر زیات فکر پیدا شو دا عیسائی وو چې مسلمانان خو زمونږ ملکونو تم را ورسېدل اوس به زمونږ ملکونه هم فتح کوي. نو د غیر چاپیره خبر ولګو بادشاهانو ته چې زه په مسلمانانو باندې حمله کول غواړم زما سره امداد وکړي. نو هر بادشاہ ورله د خپل وس موافق فوج ورکو. نو مسلمانان 2000 وو او هرقل بادشاہ د مسلمانانو خلاف 10 لک فوج تیار کو. 10 لک فوج په دې کې د مسلمانانو نه سکسان مرتد شو. اول مسلمانانو بیا مرتد شو دغه عیسایانو لتلی وو دا 18000 کسانو. نو دغه 18000 کسان چې کم د مسلمانانو نه مرتد شو دام دغه 10 لک فوج سره مرګري شو. نو د مسلمانانو تعداد 2000 او مقابل کې ورته د کفارو تعداد 10 لک او 18000 10 لک رومیان عیسایانو او د 18000 سره هغه عرب چې مرتد شي هغه ور سره مرګري شو. دی د هرقل بادشاہ د فوج چې کم کمانډر و چیف آرمی چوته ویل شي د فوج مشر د هغه نوم دیارجان و. د هرقل بادشاہ ډیر زیات غوسه شو وی 2000 خلک راغله ده او تاسو د هغې مقابله نشئ کولی. شام یې درنه واغسته او زموږ ملکونو ته خطره ده تاسو د هغې مقابله نشئ کولی. زه به پخپله جنګ ته وځم دا جنګ نور زه پخپله کوم. دی دیارجان ورته وویل د فوج چې کوم مشر و وی ته ماله صرف دا یو ځل موقع راکړه 10 لکه فوج دی را سره ته خو دا 2000 کسان وایي ته خو شام وایي شام خو درلته اغلم خو د مکې او د مدینې فکر دی کوي هغه ته مخلم انت کوم مسلمانان ختموما تمہاره صرف دا یو موقع راکړه. هرقل بادشاہ ورته صحیح دا موقع در سره دا 10 لک او 18000 فوج واخله او مقابله وکړي. دلته کې مسلمانانو ته خبر را ورسېدو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ته چې هرقل بادشاہ د دیارجان فوجي په مشرۍ کې 10 لک فوج زمون خلاف تیار کړی دی. اوس موږ څه مون خو 2000 کسان هلته کې 10 لک خلک دی اوس څه وکړو. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی مشوره راوغوښته د صحابه کرامو او دا د صحابه کرامو عادت و چې هر کار به په مشوره سره د قرآن حکم دی کنه وامرهم شورا بینهم په خپل منځ کې بس کوي مشوره کوي. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی د صحابه کرامو مشوره وغوښته ایماله مشوره راکړي. مون یو 2000 کسان هرقل بادشاہ فوج تیار کړي 10 لک سو کم مقابله وکم کو سو کم مال مشوره راکړي. په دې کې یو تن فاسد او هغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی فرمایلو وی زما مشوره خدا ده چې زه د شام نه زوم مکه مدینه منورې ته شام پریدو زو مدینه منورې ته وی زکه چې ډېر لوی فوج دی شام خو پرېږده واسې نه چې مدینه او مکه رانه قبضه کړي چېرته نو موږ به دلته ناست یو دوی به حمله په مدینه منوره باندې وکړي نو دا شام ورته پرېږدو خو چې هلته مدینې منورې ته لاړ شو هلته مورچې تیارې کړو چې هغه سنبال کړو. دا خبره چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی واورېده نو ډېر سخت خفه شو او غوسه وله ډېره زیاته ورله. وی کېنه داسې خبره دې وکړه چې زما د تمامو غازیانو هغه حوصلې دې خرابې کړې ته خبره وکړه. شام مونږ په کومو قربانو باندې اغستې دي د ابوبکر رضی الله تعالی په دور خلافت کې د شام دپاره مونږ کومې قربانۍ ورکړي څومره شهیدان ورکړي دي اوس به شام پرېږدو کافرو ته ته څنګه خبره وکړه چې دا ورته پرېږدی یو ځای مدینې منورې ته ډېره کمزورې خبرې دې وکړه کېنه تو. په دې کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه فاسد
د ابو سفیان رضی الله تعالی د معاویه رضی الله تعالی فلار دی او دا د نبی علیہ السلام ډیر سخت دشمن تیر شوی دی په جاهلیت کې او په غزوه احد کې د کفارو هغه مشرید د کوله د کفارو د طرف نه مشرید د کوله امیر دی وو ورسته بیا ایمان راوړی دی او په ایمان باندې ډیر کلک پاتې شوی دی او په دین اسلام کې بیا ډیر بهادری کړی دی. نو ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی زما مشوره دا ده کنه چې په دې ځای کې پاتې کیږو په دې ځای کې پاتې کیږو دلته د کم ځای کې چې دلته مورچې جوړې کړي وی ځکه چې دوی مدینه منورې باندې ډایرک حمله نشي کولی دا لس لکه فوج ډایرک په مدینه منوره باندې نه ورځي دا رومیان اول به دوی مونږ دلته کې ګوري ځکه د دوی سره به دا یری که مونږ په مدینه باندې حمله وکړو د شا غاړې را باندې دوی راشي نو اول به مونږ ختم یو چې مونږ ختم کړي د هغې نه پس به په مدینه باندې ورځي اول به دوی مونږ دلته ګوري نو دلته کې مورچې جوړو دا خبره چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی واورېده وی ابو سفیان څه ښکلې مشوره دې راکړه ډېر خوشحاله شو وی دلته کې به پاتې کېږو او دلته جنګ کوو دلته مورچې جوړو خالد ابن ولید رضی الله تعالی چپ ناست دی غلی ناست دی ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی فرمایي وی ای خالده ته خو څه ووایې که نه ته ولې چپې ته خو هم څه مشوره راکړه که نه ستا څه مشوره ده خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی ای ابو عبیده زه د مسلمانانو خلاف نشم کولی مسلمانانو چې کومه خبره کړې ده زه په هغې کې ملګری یم اگر چې زما مشوره د دې داسې نه ده بل شان ده زما رای دا نه ده زما رای بل شان ده خو زه د مسلمانانو خلاف نه کوم هغې چې وایي دلته پاتې کېږو بس دلته پاتې کېږو ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل وی ای خالده کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله په هغې کې ډېر برکت اچولی دی الله په هغې کې ډېر خیر اچولی دی بیا موږ شکست نه دی خوړلی ما له رای راکړه وی نشم کولی د مسلمانانو خلاف مسلمانان وایي چې دلته پاتې کېږو زه د دوی خلاف څنګه خپله مشوره ورکړم ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل وی خالد ابن ولید چې تر څو پورې تا مشوره نه راکړې زه مخکې څه کوم نه ما به ته مشوره ضرور راکړې ځکه ستا په مشوره کې الله ډېر برکت اچولی دی نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی زما مشوره هم دا ده چې جنګ کوو خو د کوم ځای کې چې ته یې که نه نو که د جنګ خامخا کول غواړې د جنګ اراده دی نو دا ځای د جنګ نه دی د کوم ځای کې چې ته موجود ای ابو عبیده دا ځای د جنګ نه دی خو خامخا د جنګ اراده دی وی څه وکړو وی تا ته پته ده چې زمونږ د عربیانو اسونه چې دي هغه ډېره تیزه منډه وي د عربو د اسونه یقینا په منډه کې مشهور دي وی زمونږ د عربانو اسونه ډېره تیزه منډه وي نو هغه په دې میدان کې منډې نشي وهلی دلته خو ګیر چاپېره باغات دي وی ته څه وایي وی زه وایم چې لږ هغې طرف ته مخامخ د یرموک میدان دی خوشې بیابان دی نو هغې میدان ته به لاړ شو باغونه نشته دی خوشې بیابان دی نو موږ پکې اسونه چې څنګه ځغلو بیا ځغلولی شو او خوا کې دریاب هم دی نو اوبه به راته هم نږدې وي نو د اوبو مسله به راته هم نه نو زما رای دا ده چې د یرموک میدان ته لاړ شو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی فرمایل وی بس زما د خالد ابن ولید په مشوره عمل دی شابه سامان ګول کوئ د دې ځای نه ځئ او د یرموک میدان ته ځان رسوئ شابه د یرموک میدان ته ځئ دې ته غزوه یرموک ویلی شي ځکه دا د یرموک په میدان کې شوی و یرموک ته ځان ورسوئ صحابه کرام لاړو یرموک ته ورسېدل چې ورسېدل دلته د هغې طرف نه د کفارو پوجونه راله 10 لاکه فوج د هرقل بادشاه را ورسېد 10 لاکه فوج په منځ کې 3 میله فاصله وه یو طرف ته 2,000 صحابه کرام دي بل طرف ته 10 لاکه فوج د کفارو دی منځ کې فاصله څومره ده 3 میله ابو عبیده رضی الله تعالی زر خط ولیکو ځکه امیر په دغه وخت کې چې هغه عمر رضی الله تعالی امیر المؤمنین او دغه دور خلافت په مدینه منوره کې هغه ته خط ولیکو بسم الله الرحمن الرحیم اے امیر المؤمنین مونږ تا را لېږلي یو جهاد لا خو هرقل بادشاه زمون خلاف 10 لاکه فوج جمع کړی دی او مونږ 2,000 کسان یو مونږ جنگ کول غواړو خو مونږ ډېر زیات کم یو هسې نه چې سبا ته وایي چې زما صحابه کرام دي ولې بې ځایه ځای شهیدان کړو نو مونږ ته د امداد ضرورت دی خو تا سره د جنگ صحابه کرام موجود دي نو مونږ له نور راولېږه دا خط یې ولیکو او عبدالله رضی الله تعالی عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکړو عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکو وی دا اوس دا خط عمر رضی الله تعالی له ورسو مدینه منورې ته عبدالرحمن رضی الله تعالی د جمعې ورځ او روان شو او ورځې مزل وکړو او بلې جمعې له مدینه منورې ته راورسېدو
عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وایي چې مدینه منورې ته ورسېدم د زوال ټیم و د جمعې ورځ وه. عمر رضی الله عنه په مسجد نبوي کې اودس کو د جمعې د مانځه دپاره تیاری کوله ځان یې تیارو. امیر المؤمنین دی د جمعې د مانځه دپاره ځان تیاری جمعه وپړاوئ. چې زه یې ولیدم ما ته وایي چې عبدالرحمن د کوم خوا نه رالې؟ ما ورته وایي چې د شام نه رالمه حضرت. وایي چې تا خو بیا زما د ملګرو خبر هم ماله راوړی وي خیر علي په خیر علي. ما وایي چې او جي ستا د ملګرو خبر مې راوړی دی وي خط مې ورته ورکړو. وایي چې خط عمر رضی الله تعالی ولیده که نه وایي دا رنګ بدل شو چې د مسلمانانو خلاف 10 لاکه فوج د کفارو راغلی دی. وی اودس یې وکړو ځان یې تیار کو منبر ته وختو او په جهاد باندې بیان وکړو. د جهاد متعلق بیان وکړو ډېر جذباتي بیان یې وکړو او بیا په بیان کې وی ستاسو ملګري ډېر بدګیر شوي دي 2000 کسان دي او عیسایانو ورله 10 لاکه فوج رالیږلی دی د جنګ دپاره. نو که څوک د هغې امداد کول غواړي ځان تیاروي سار ته چې هغوی پسې ځي جهاد له. بیان یې وکړو او چې کله د بیان نه فارغ شو که نه نو علي رضی الله تعالی راغی عمر رضی الله تعالی له وی عمره عبدالرحمن له خط ولیکه او په خط کې ورته دا ولیکه ابو عبیده رضی الله تعالی ته چې زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی. زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی. د الله نه امداد غواړئ جنګ شروع کوئ. بس مونږ ته انتظار مه کوئ د الله نه امداد غواړئ جنګ شروع کوئ. دا ورته ولیکه. عمر رضی الله تعالی ولیکل پکې وی زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد بهتر دی. د الله نوم اخلئ او جنګ شروع کوئ. زما درته اجازت دی. دا خط عبدالرحمن رضی الله تعالی له ورکړو. عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وایي چې دا خط مې واغستو نو په باب حبشه باندې ووتم. څوک عمرې له او حج له تللی نو هلته کې باب حبشه مدینه منوره کې یو دروازه موجود ده باب جبریل او باب حبشه. په باب حبشه باندې ووتم وی په اوښ باندې سور یم وی چې روان شوم نو رایات شو راته ما وی چې عبدالرحمن مرګ له رواني بیا پته نه لګي چې ژوندی راشه نو لږ خو د نبي علیه السلام د روزي مبارکې دیدار وکړه که نه راشه د ده دیدار وکړه او بیا ترې نه ځه ځکه چې بیا هلته شهید کېږي بیا مدینې ته نه شي راتلی. وی اوښ مې راوګرځو د نبي علیه السلام روزې ته رالمه. وی چې رالمه وی علي رضی الله تعالی عنه عباس رضی الله تعالی عنه فاطمه رضی الله تعالی او عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی دا ناستی او حسنین چې دي که نه نو یو د علي رضی الله تعالی په غېږ کې پروت دی او بل د عباس رضی الله تعالی په غېږ کې پروت دی. دا 15 واړه کسان دغلته ناست دي. وی زه چې علي رضی الله تعالی ولیدم وی ما ته چې عبدالرحمن څه ګورې ته لا تللی نه یې زر دا خط رسوه. ما ورته وی چې ای علي رضی الله تعالی ځم خو د نبي علیه السلام د روزي دیدار له لږ رالمه او ما وی چې تاسو به راته لږ دعا وکړئ دعا به راته وکړئ چې الله راته مزل اسان کړي. ما ته وی چې د عمر غونته سړی موجود دی خو هغه درته دعا وکړه دغه پوره ده که نه ځه د عمر غونته سړي درته دعا وکړه نو دا پوره نه ده. ما چې بلکل عمر رضی الله تعالی راته دعا وکړه خو تاسو اهل بیت یئ تاسو د نبی علیه السلام خاندان یئ کو تاسو راته دعا وکړه د نبی علیه السلام په روزي په خوا کې راته دعا وکړه زه به ډېر خوشحاله شمه. وی عباس رضی الله تعالی لاس پورته کړو او علي رضی الله تعالی لاس پورته کړو. وی عباس رضی الله تعالی دعا شروع کړه وی د نبی علیه السلام روزي ته داسې لاس ونیو چې الله زه درته دا روزي والا ته دې روزي دا صاحب درته وسیله کومه ته د په برکت سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا ته د په وسیلې سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا. وی دعا راته وکړله بیا راته علي رضی الله عنه فرمایل چې عبدالرحمن اوس خو زه که نه اوس خو درته اهل بیت دعا وکړه اوس څه مشکل دی اوس ځه. عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وی زه روان شومه وی د خالد د ورځې مزل مې وکړو د اتوار د ورځې مزل مې وکړو وی د څلورمې ورځ چې ما ذکر کېده که نه وی زه هلته کې شام ته یرموک مقام ته رسېدلی وم د صحابه کرامو د اذانونو اواز مې تر غوږو شو د هغې طرفه د 2 ورځو مزل او د دې ورځو د څلورمې ورځ له رسېدلی و. بیا دا ولې دا د اهل بیت هغه دعا وه د عباس رضی الله دعا وه چې الله دا سفر ورته لنډ کړه دا ورته اسان کړه. په 2 ورځو کې د 2 سفر د دې طرف د 2 ورځو سفر په دې طرف په 3 ورځو کې ما ورسېدم. خط مې ابو عبیده رضی الله تعالی ورکو چې د امیر المؤمنین خط دا دی چې ابو عبیده رضی الله عنه خط وکړو په هغې کې دا لیکلي چې تاسو د الله نوم اخلئ او جنګ شروع کوئ. سحر شو چې کله سحر شو
نو ابو عبیده رضی الله تعالی صفونه جوړ کړو چې صفونه جوړ کړو نو درې صفه تیار کړو خو دې درې ډیر زر دا 2000 صحابه کرام چې دوی jihad ته ځا سره خپل بیبيان بوستوي jihad لا نو درې صفونه جوړ کړو د صحابه کرامو او یو غونډکې و داغې نشه تخپل زنانه کېنولې او په غونډکې باندې ورته یو صحابه کرام د سکیورټي د پاره کېنول چې تاسو بر دې زنانه حفاظت کوئ خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې وروته یا ابو عبیده دا سکای تا خو درې صفونه تیار کړو ټول صحابه کرام دې په جنگ کې ودرولې دا سکای نو هغه طرف نه لس لاک فوج او هغه مقابله ته صرف 15000 کسان مخکې را لګیلو ځکه دیار جان چې کم د فوج مشر کنه هغه خپل فوج راغون کو وسپنه په وسپنه ماتيږي تور په تور باندې ماتيږي عربي په عربي ماتيږي موږ ته چې دا کم 15000 عربيان راغلي چې مرتد شو د عربونو تلو دا غي سره مرګري شو وی دوی عرب دی او دام عرب دی نو به به د عرب د یو بل سره جنگو وی تاسو به په آرام سره ناسي تماشه وکوي د لس لاک فوجو نو دا کم 15000 عربان چې موږ راغلي دي دوی به د دوی سره جنگ کوي نو کو دا 15000 واړه او جل بیا به د لس لاک فوج جنگ شروع کوي بیا به دوی جنگ شروع کوي نو هغه طرف 15000 کسان رالو هغه کسان چې کوم مرتد شو د مسلمانانو نه او د دې زر طرف نه وته ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه د خپل صحابه کرام صفونه جوړ کړو د دیارجان د فوج چې کوم د عیسایانو د فوج مشر د خپل مرګره وروغتو وی دي مسلمانانو ته وای کنه دا غریبانان دی وګدي د دې سر سشته دینا لګ لالچ ولا ورکا او وای ورته چې دومره سيزونه بدر کو زه په خپل مخ باندې جنگ شي لکوي هغه ورته وی ټیک ده دا کسراغه او د چغه والا غالبا د جبیل نو مو داسې عجیب نوم یو د راغه نو د چغه والا نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی مطلب دا چې څوک جنگ لراغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله است اخته ورغه روایت کې راځي وي دواړه یو بل ته دومره نږدې شو چې د دواړو اسونو د یو بل د شوندونه بوین کړو دومره نږدې اسونه ودرېدو ابو عبیده ابن جراح نه تور راويسته چې د جنگ لراغله هغه ورته وی جنگ نکوم گزار مکو روغ لراغله ما کفار ای کافر ته وی وای سوای وی زمون مشر وی دیارجان چې د هرقل بادشاہ د طرف نه حکم داده چې د مسلمانان چې څومره مشران دي سلسل دینار بول ورکو جوړي جامې بول ورکو تخفي ډالې بول ورکو جنگ مکوې زې ځاله مدینه منورې ته موږ ته شام پرې دوی زې په خپل مخ باندې او دا تخفي ډالې والے زې دلته جنگ څه کوي او کو جنگ کوي نو موږ لس لاک کسان یو تاسو 10000 کسان نه سیمرای نو جنگ څه کوي او دا تخفي والے او زې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ فرمایل موږ ته زمونږ پیغمبر درې خبرې کړې دي څو خبرې کړې دي درې خبرې موږ ته کړې دي اوله خبره راته دا کړې ده چې دوی ته وایي چې مسلمانان شي نو کو اسلام مروړو جنگ در سره نه کوي اسلام راوړی ای کافر ته اسلام خو نه راوړو دا خو کې دی نشي وی دغه خبره موږ ته زمونږ پیغمبر دا کړې ده چې جزیه به ورکوي ټیکس به ورکوي خو په ذلت سره به ټیکس ورکوي نو ټیکس به راکوي بیا در سره جنگ نه کوو ټیکس ورکوي نه ټیکس موږ شي درکو زمونږ ملک ته موږ تاسو له ټیکس درکو وی درېمه خبره زمونږ پیغمبر دا کړې موږ ته چې جهاد ور سره کوي بیا جنگ ته تیار شي ای کافر وته زه خو روغ له راغلم خو تاسو خامخ په خپل ځان وجنه نو بیا مړه خی بیا ته واپس شو دا کافر دي ته وی غیرتی مسلمان ها غیرتی مسلمان دي ته واپس شو ابو عبیده ابن جراح زه درې فوجونه تیار درې صفونه تیار کړی دي خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی ابو عبیده دا درې صفونه د سله تیار کړی دي وی دا مې دله تیار کړی چې هغه طرف تشفیت زره کسان مونږ 10000 کسان او قران وایي چې یو مسلمان به د دوه کافرونو نه تختی یو مسلمان به د دوه کافرو سره سکی جنگ کوي نو هغه 15000 مخې تراغلی ما ته 10000 مخې ته کړی دي یو په دوه جنگي ګونو خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایي زما خدا مشوره نه ده زما خدا مشوره نه ده دا تاسو کړی دي وستا مشوره څه ده زه درته یو خبره کوم مونږ 10000 کسان یو هغه 15000 کسان دي نن مونږ جنگ وکړو څه وکړو جنگ وکړو او د 10000 کسانو د 15000 کسان اوجل مړی کړو ما خام شو دا ټول کافر مونږ اوجل چې دا مونږ اوجل کنه نو سبا خو مونږ ستړي یو جنگ نشو کولای نن ټول اوس به جنگ کړي سبا خو جنگ نشو کولای زمونږ ډیر بہادر یو ډیر نرانیو سبا بیا جنگ کو هغه په 2 لک پوج نور دمرو باسي سبا بیا جنگیرو 2 لک پوج سره هغه خو لم مړکو
د ماښامه پورې هغه مړ کو کنه نو په درېیمه ورځ خو بیا جنګ نشو کولی کنه بیا به ستړي وو زمونږ ډېر نران یو په درېیمه ورځ بیا هم جنګ کولی شو په درېیمه ورځ چې جنګ کوو 2 لکه پوځ هغوی بیا نور راویستو نو په درېیمه ورځ خو هم چې جنګ وکړو هغه 2 لکه هم مړه کړو هغې سره خو نور هم شاته نور پوځ پروت دی نو دا خو د جنګ طریقه نه ده موږ به تر څو پورې دا 10,000 کسان جنګو هغه 10 لکه پوځ د ختمېدو نه دی نو ابو عبیده رضی الله تعالی ته وفرمایل ستا سره یې د څه وکړو زه ته څه وایې نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل زه به د 80,000 کسانو مقابله په 10 کسانو کوم د 80,000 کسانو مقابله په څو تنو کوم په 10 کسانو به کوم ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی ته فرمایل دا خو نشي کېدی دا ته څه کوي دا د عمر رضی الله تعالی خط نه دی لیدلی چې هغه پکې څه لیکلي دي چې زما صحابه کرام ګوره په ځای ځای شهیدان نه کوي دا خو ته د نبي علیه السلام صحابه کرام هسې شهیدان کوي نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی ته فرمایل وی کو دا 10 کسان زه هلاکوم شهیدان کوم لومبه به زه شهید کېږم دې 10 کسان سره به اول زه روان یم ابو سفیان رضی الله تعالی فاسد وی خالد ته څه کوي د 80,000 کسان مقابله په 10 تنو کوي یا ته څه کوي خالد رضی الله تعالی غوسه ورله وی اے ابو سفیان په جاهلیت کې ډېر بهادر وي دا څه د بوزدلې خبرې دي شروع کړي جاهلیت کې ډېر بهادر وي دا څه د بوزدلې خبرې دي شروع کړي اسما ته چې دا څه کوي ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ فرمایي بوزدلی نه کومه خو چې ته 10 کسان 80,000 کسانو ته مخامخ کوي نو بیا کم از کم 80 کسان ورته مخامخ کا څو ته مخامخ کا نو یو تن په 2 نه یو تن په 1000 بشي نو تاسو به 80 تنه یې هغه به 80,000 کسانی نو یو تن په مقابله د 100 کسانو کوي د 0 کسانو کوي خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي زما مشوره خو د 150 کسانو خو چې تاسو وای 80 کسان جزء 80 برزان سره واخلم 80 به عالم نور صحابه کرام ته تاسو ټول شاته شي صرف 80 تنه تراوي استله او اول आवाज یو کو خالد ابن ولید رضی الله تعالی وی عبدالرحمن ابن ابي بکر کم زره د ابو بکر روز و چرته دی پاسته عبدالرحمن رضی الله تعالی پاسیدو وی عکرمه ابن ابي جهل کم زره د ابو جهل زه عکرمه رضی الله تعالی دا مسلمان شو وګوره ها ابو جهل زه دی او به داسې د بهادری جنگونه کړی او په دې جنگ یرموک کې بیا شهید شوی دی په دې غزا کې بیا شهید شوی دی وی عکرمه کم زره عکرمه پاسه وی داسې یو نومي اغستو دای د ځان سره مرګري کړو صرف 80 صحابه کرام ځان سره مرګري کړو وروته هغه طرف ته څو کسان دي 80,000 کسان دي جنگ شروع شو دې طرف 80 کسان د مسلمانانو خالد ابن ولید زهم مرګري دي هغه طرف 80,000 کسان جنگ شروع شو جنگ کېدو صحابه کرام تماشا کوله سیټ ته ولاړ دي تماشا کوي بس دومره پته ولګي چې ډېر ټایم تیر شي کنه یو صحابي د دې غني مراوزي داسې سیټ ته په اس باندې سیټ ته داسې راوزي نو مسلمانانو ته پته ولګي چې زمونږ مرګره پکشته دي نو 80,000 کسان کې د 80 ته پته لګي خدا سي چرته مسلمان به دې سیټ ته په اس باندې ووت نو چې دې مرګره ولګي هغه زمونږ مرګره پکشته دي جنگ شروع دی خو چې دا ماخامي غونته ټایم شو کنه نو صحابه کرام یو مرګره خپل نه لیدو بیا یو مرګره نه لیدو چې یې ونه لید کنه مسلمانان ډېر سخت خپه شو ابو عبیده رضی الله تعالی مسلمانانو ته ویل اے زما غشپېته صحابه کرام شهیدان شو زما غشپېته مرګري شهیدان شو ځان تیارو چې اوس په حمله کو ابو سفیان ورته خبردار حمله ونه کوي تاسو د خالد بن ولید خبره نه اوریدلی چې کوم مړ شو کو واپس راځو خو موږ پسې باندې راځي په موږ پسې به یو تن راځي ته موږ ټول شهیدان شو موږ پسې باندې راځي تاسو سره خبره نه ده یاده مزه پسې صحابه کرام ډېر سخت خپه دي په دې دوران کې ګوري چې خالد بن ولید رضی الله عنه استمانه په اسور دی روان دي او سمرګری ورسرم دي راورسېدل چې د مسلمانانو خواله راورسېدل خالد بن ولید چې خپل مرګري او شمار صرف 60 کسان دي ورسره 80 تن کو سره 100 کسان دي 60 کسان چې اسنه راکو شو کسان او شمار چې 60 کسان دي اسمان ته داسې وکتل او په جړا شو سخت و جړل الله زه به تاسو څه جواب درکوم چې تاسو زما صحابه کرام د شهیدان کړو الله زه به عمر له څه جواب ورکوم عمر به و چې زما صحابه کرام د شهیدان کړو زمانه خو سلويخ تن صحابه کرام ورتي زه به څه جواب الله له ورکوم عمر له څه جواب ورکوم په جړا شو چې په جړا شو ابو عبیده رضی الله عنه ته ویلو ما سره 100 کسان قربانه ولا نور کا
نور را سره سل کسان مرګري کا زه نه وده کېږم زه تر هغې پورې نه وده کېږم تر څو مې چې د خپلو څلوېښتو صحابه کرامو بدل نه دی اخیستی زما سره سل کسان قربانۍ والا مرګري کا سل تنه نور پاسېدلو چې کله پاسېدل ګرمي درله کېږي ګرمي در څه وکړم ها سل تنه ځان سره نور مرګري کړو چې سل تنه نور مرګري کړو ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي وی خالده ته ستړی شوی یې خالده ته ستړی زه هم لکم ته مه ځه وی قسم په الله زه به ځم زه خو هر څومره ستړم زه به ځم دا 40 کسان به زه راولم یا به د هغوی لاشونه شهیدانو جوسې به راوړم او یا به بدل اخلم سل کسان ورسره شو دی روان شو چې روان شو چې میدان جنگ ته ورسېده که نه نو 15,000 کافر مردار کړي دي په 80 تنه څو کسان مردار کړي دي دا د الله امداد دی ورنه په 80 تنه سړی 15,000 چرګان هم نشي حلالولی په 80 تنه 15,000 چرګان هم څوک نشي حلالولی 15,000 کفار صرف 80 صحابه کرامو مردار کړي دي 15,000 کفار مردار کړي دي او چې ګیر چاپیره وکتل خپل مرګري پکې لټول نو لس ګلانې پکې د شهیدانو صحابه کرام پیدا کړو لس شهیدان پکې د صحابه کرامو پراته دي دا ګلان پراته دي او هغه روچت کړو صحابه کرامو لاره ولېګل دا هغه جوسی روچت کړي غیره ولېګلو خپل مرګرو لا اوس شل دیو او لس نور شو لش نسوتنه شو دیرش تنه بیا سو ورکتی دیرش بیا ورکتی وی دیرش کسان رانه شهیدان شي بیا په جړا شو وی دیرش کسان رانه بندیان کړي دي قیدیان کړي دي صحابه کرامو ته وی رڼاګانې ولګو شابه چیزو پسې هم دا دیرش کسان براولي ته زې چیزو پسې رڼاګانې ولګولې روان شو چې روان شو په دې کې ناڅاپه د اسونو د خپو आवाज راغی دوی چې ودرېدل وای کتل نو هغه صحابه کرام را روان دي چې را رسیدل وشمارل 25 کسان وغه وی تاسو چرته تری وای وسه پورې ولې نه وای چې کافر شکست خو موږ پاغي پسې روانو په دې دشت کې اوس غلول په دې دشت کې هته نورم ډېر شمردار کړی دي موږ پاغي پسې تلیو نو 25 نور رالو نو سو پاتې شو 15 اوس 15 صحابه کرام دا بنديان شيو په دې کې زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ دا زرار ابن ازر رضی الله تعالی ډېر عجیب صحابي وو زرار ابن ازر دا پهلوان په مسلمانانو کې ښا کو د شام د فتح تاریخ وګورئ نو پای کې ډیر زیات کردار د زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ او د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دا داسې صحابي د پهلوانو د مقابله ته شپېته پهلوانان وروتل د کفارو طرف نه هغه یو په یو جنگ کې ده کنه دغه طرف شپېته وته دي طرف د یواز وته او چې د پښورو کړ چې اتل لستی مردار کړ نه نور وتختیدل دا داسې صحابي زرار ابن ازر رضی الله عنه او دا داسې بهادر صحابي کړه چې دې به جنگ ته وته نو د کمیس وستو زغره بینا چولا نو کمیس به وستو کمیس په لري ورتاو کو نو چا ورته دا کمیس ولي وباسي پیدا دې د پاره وباسم دا کافر به وای چې د کمیس تلان د زغره چولې ده نو دا کمیس زکه وباسم چې ګوره په بدن می څه شته ده نه نو چې دوی را باندې خډ ډاډه حمله کوي چې دا کافر په مخ ډاډه حمله کوي چې راشه په بدن څه شته ده نه چې ډایرک را باندې حمله کوي دا سي په الله باندې توکل وې چې په اوس په باندې ځان ساتم نه په الله باندې ول ځان نه ساتم نصغر بدنا چول بربن بداسي وته دومره خو د بهادر صحابي زرار ابن ازر او د خور وا هغه په دې غزا کې شامل وها دا اغینو خوله بنت ازر رضی الله تعالی دا د خور وا او دا دومره بهادر خزا چې په دې غزا کې د لستنه مردان کړیو د زنانه په کې لستنه مردار کړیو خور اورور داسې بهادر وخا